سلامونه نیکې هیلې مې منې. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه مسیح الارزمان نن غواړم تاسو ته یو ډېر په زړه پورې اپلیکیشن معرفي کړم. نو اکثرا افغانان چې دي دوی یوه ډېره ښه بهانه پیدا کړې د انګلیسي د زده کولو لپاره چې موږ په نشو کولی یعنې د یو چا سره په انګلیسي خبرې وکړو، ځکه په افغانستان کې مثلا داسې ډېر کم خلک پیدا کړي چې اوس په انګلیسي سره خبرې وکړي. نو تاسو ته زه یو داسې اپلیکیشن معرفي کوم چې تاسو کولی شئ د خپل لیول سره د مثال په ډول سره زه بیګنر یم، په بیګنر لیول کې د خپل یو بل نفر څخه کیدای شي چې هغه د هر هیواد څخه وي د هغو سره زه په ژوندۍ بڼه خبرې وکړم بدون له دونه چې هغو ته د ما کوم معلومات، نوم، عکس یا هم بل څه وښودل شي. اپلیکیشن دی پریکټس انګلیش سپیکینګ، سمه ده. نو ما د مخکې څخه ډاونلوډ کړی دی. تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. تقریبا وګورئ د دوی ډاونلوډ ته 1 میلیون پورې رسېدلی دی. ډېر مهم اپلیکیشن دی. راځم په اوپن باندې کلیک کوم. نو په دې اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ چې په ډېر ښه ډول سره د خپل لیول کوم چې دی په هغو کې مربوط یا د هغو خپل لیول سره سم اشخاصو سره خبرې وکړئ. کیدای شي هغه د هیواد یا د هر هیواد څخه وي، د مختلفو نقطو څخه وي، سمه ده. نو موږ منتظر پاتې کیږو ورته تر څو پورې دغه اپلیکیشن موږ ته روپین شي. وګورئ نو تاسو تقریبا لیمیټ تر کول شوی دی. که چېرته تاسو غواړئ د بیګنر لیول څخه هغو متوسط یا هم هغه اډوانس یا های لیول ته لاړ شئ، نو تاسو باید حد اقل فکر کوم د 10 دقیقو لپاره تاسو باید د څو نفرو سره خبرې وکړئ، 4 دقیقو پورې. داسې کوم لیول دی ورته ټاکلی دی. نو زه راځم لاګین کوم یې. نو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې یا هم د ګوګل اکاونټ د طریقه تاسو دغو اپلیکیشن ته لاګین وکړئ، سمه ده. نو زه راځم دغه اپلیکیشن ته ثبت نام وکړم. وګورئ ثبت نام په څه ډول سره موږ کولی شو چې ثبت نام وکړو. نو په لاګین باندې موږ کلیک کړی دی، موږ د ګوګل د طریقه لاګین شو. وګورئ دلته موږ په اوس لپاره په بیګنر کې، نو موږ که چېرته غواړو چې د بیګنر نه اډوانس یم هم متوسطې ته ولاړ سو، نو موږ باید څه وکړو؟ 4 دقیقې که 15 دقیقې داسې قانون لري تاسو به خبرې کړئ تر څو پورې تاسو بل لیول ته واوړئ. نو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو ته زنګ راشي یا تاسو غواړئ یو چا ته زنګ وکئ، نو د ټول نه د مخکې دغه کوم ټک چې دی دا به تاسو آنلاین کړئ. نو کله چې تاسو آنلاین کړل په دغه اپلیکیشن کې واوسئ، نو تاسو ته زنګ راځي. که چېرته په دغه اپلیکیشن کې اوس ډېر مهم او مشهور اپلیکیشن دی، ډېر کله دا چانس پیښیږي چې مخکې له دونه چې تاسو د زنګ په بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته په خپله زنګ راځي. وګورئ موږ ته زنګ راغلی دی، سمه ده. اوس دوی ته موږ جواب ورکوو د خپل لیول سره په باندې غږیږو. نو زنګ کټ شوله. نو چېرته زنګ کټ شوله تاسو کولی شئ چې په خپله هم زنګ وکړئ، یعنې معلومیږي نه چې تاسو مخاطب څوک دی، سمه ده. راځو په کال ناو باندې کلیک کوم. منتظر پاتې کیږو تر څو پورې موږ د چا سره وصلې کړو. د موږ ټلیفون یو څوک پورته کړه. نو وګورئ منتظر پاتې کیږو تر څو زنګ راشي یا هم موږ زنګ وکړو ورته. نو که چېرته اوس موږ په میل باندې کلیک کړو، مثلا زه غواړم چې میل ته زنګ وکړم، یعنې کومه زنانه چې د هغو ته موږ زنګ وکړو، نو د هغو لپاره ځینې شروط دی لري چې تاسو به هغو ته پیمنټ کوئ یا به پیسې ورکوئ، سمه ده. نو د هغو نه هم تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ، سمه ده. اوکې وګورئ که چېرته غواړئ چې متوسط سطحې ته لاړ شئ، تاسو باید حد اقل 20 زنګه تاسو په بریالیتوب سره پای ته باید ورسوئ، چې حد اقل باید هغه ته 4 دقیقو پورې دوام وکړي.